یو خیار ویلی څوک چې له مرګه نه ویریږي هغه له ټولو ډېر ویریږي. ما چې به کله د خپل زړورتوب کیسې خپل اولادونو او دوستانو ته کولې نو په هغه ورځ ټولې درواغ شوې. کور ته چې راورسېدم نو ایله مې په ځان پسې پښې راکښلې، په جوړ شوي کټ کې پرېوتم. په زړه مې د بېوسۍ داسې یو څپه راغله لکه ایله چې اوس د 3 کالو ماشوم یم. خپل 2 نازولي ماشومان مې سترګو ته له واره ودرېدل چې ښه دا خواران به مې له مرګه وروسته څه کوي. دواړه مې ځان ته رانږدې کړل او په داسې ډول مې ورته وکتل لکه هغوی سره چې زما وروستی دیدن وي. له ویرې مې زړه وار په وار ډوبېده. لږ وروسته مې خپلې مېرمنې ته وکتل. هغې خپلو سترګو ته څادر نیولی و او په پټه خوله یې داسې ژړل لکه د مرګ چې مې لومړۍ ورځ وي. موږ دواړه ملامته نه وو. موږ ته چې نن ډاکټر صاحب تر معایناتو وروسته څه وویل نو په کار وه چې په چیغو چیغو مو ژړلي وای. ډاکټر صاحب چې د معایناتو پاڼې او عکسونه ولیدل نو راته وویل د زړه یو وال دې پوره بند دی، ځیګر دې هم نږدې دی چې کار پرېږدي، کین پښتورګی دې ډېر کمزوری دی او سر دې هم داسې ښکاري لکه چې دماغ ته دې پوره وینه نه ورځي. وینه دې داسې ده لکه د 3 کالو دماغي ملاریا چې هم لري. لنډه دا چې د ډاکټر صاحب د وینا له مخې زه په ټوله معنی او داسې ګنجل امراض وم چې پرته د خدای له لاوریونو شونې نه وه چې زه دې تر 1 اونۍ پورې هم ژوندی پاتې شم. ډاکټر صاحب وویل دا نسخه به زما له درملتونه واخلې او که چېرته دې نصیب و نو 1 میاشت وروسته راشه چې دوا دې بدله کړم. د درملو اخیستنې هم د سټ له لورې حلال کړم. پوره نیمه بوجۍ دوا یې راکړه. ماښام مې ښځې په زهیر ځان پاڅېده. لومړی یې راته سپېلني لوګي کړل او بیا یې په لمانځه سربیره پوره 1 ساعت زما د ژوندانه د دوام لپاره نفلونه وکړل. د هغې سترګې له اوښکو ډکې وې خو کله کله به یې په داسې مظلومانه انداز پټ راوکتل لکه زما او د هغې چې اخرنۍ شپه وي. د شپې راته سیریمونه یو په بل پسې چالان شول. بې شمېره ګولۍ مې تر ستوني تېرې کړې او په پای کې مې هغه نیم کول چې ډاکټر صاحب راکړی و په یو جام اوبو کې وڅښل. د شپې مې یو خپلو سترګو ته ودرېد. د ژوند هره خوږه او ترخه مې سترګو ته یو په بل پسې راتله. خو چې هر څومره به مې زړه کلک کړ مېرمن اولادونه مې له سترګو نه پناه کېدل. نه پوهېږم چې په دغو ناهیلیو کې څنګه خوب وړی وم. خو سهار چې مې کتل نو مېرمنې مې خپل وړوکی دستکول تیار کړی و. پاکې جامې راته راواخیستې. حیران شوم. پوښتنه مې وکړه په دې څه وکړم؟ هغې راته وویل بس پېښور ته دې وړم. پوښتنه مې وکړه پېښور ته د څه لپاره؟ هغې که هر څو ټینګار وکړ خو ورسره مې ونه منله. زړه کې مې وویل دا لګښتونه چې تر پېښوره کوم ښه دا ده چې دغه روپۍ مې خوارو اولادونو ته پاتې شي. آخر مې ورته وویل ښځې د کور شپه نه په کور کېږي، هسې هم مرم که یو څو ورځې ژوندی یم ښه دا ده چې له تا او خپلو اولادونو سره یې تېر کړم. خو مېرمنې مې قسم کړی و. آخر یې دلیلونو ته تسلیم شوم. په پېښور کې چې تر څو د ډاکټر صاحب د معاینې نوبت را رسېده نو د ارادې په لحاظ په بشپړ ډول یو ورواخاد وم. آخر یې زما نوم واخیست. په زنګېدلو ګامونو ورغلم. چې کېناستم نو لومړی مې د درملو لویه بوجه ورته مخې ته کېښوده او د دې لپاره چې زما د رنځونو په تشخیص کې ورسره مرسته وکړي ورته مې وویل دغه دوايانې مې هم راوړي دي ډاکټر صاحب. خو تر هغه چې ما خپلې خبرې بشپړولې راته وویل کېده هغه ته ضرورت نشته. تر لنډو پوښتنو وروسته یې راته تلویزیوني معاینات ولیکل. مېرمنې مې له لاسه ونیولم. ښه و هلته نوبت و. پر میز یې څملولم. ګېډه یې راته وړه کړه او په معایناتو یې پیل وکړ. خو لږ وخت لا نه و تېر شوی چې په ژړغوني انداز مې ورته وویل ډاکټر صاحب د زړه وال مې ډېر بند دی که لږ. هغه لږه شېبه وروسته په جدي توګه وویل چا درته ویلي ستا زړه خو ټیک ټاک دی. له چپرکټ نه مې له خوشحالۍ داسې ورټوپ کړ چې ګمان یې وکړ زه یې وهم. سړی وویرېد خو راته یې وویل څمله. چې پرېوتم ورته مې وویل ډاکټر صاحب لکه چې یوې ګردې مې کار پرېښی. هغه څه ونه ویل. ټلویزیون ته یې کتل. بیا یې راته وویل ګردې د لیټک نه هم پسې ښې دي. نږدې مې غېږ کې له خوشحالۍ کلک نیولی و. لږه شېبه وروسته یې په لیکلو پیل وکړ. زه مې ځیګر ته ډېر خفه وم ځکه د دې د لاسه ډېر ځوانان د خاورو میلمانه شوي وو. خو چې په کاغذ مې ولید نو ځیګر ته یې هم نارمل لیکلی و. زړه مې و چې له خوشحالۍ نه د کابل د لارې کرایه هم ورکم
خو په وسوسو یې زما نه 500 کلدارې زما په ډېر ټینګار شیریني واخیست. د باندې چې راووتم نو داسې هم لکه نه وی چې دنیا ته راغلی یم. په مېرمنې مې زیری وکړ. د هغې له ډېرې خوشحالۍ له سترګو غټې اوښکې روانې شوې. د زړه له خلاص یې د خدای شکر وکړ. خو لا مې نور معایناتو ته سودا وه. 1 ساعت وروسته مې نور معاینات هم راغلل. د معایناتو د لوستو پر وخت مې د ډاکټر څیرې ته سترګې څلور کړې وې چې راته یې وویل ستاسې د تسل لپاره به معمولي دوا درته ولیکم. مبارک شه، هر څه دې ټیک ټاک دي. په عاجزۍ مې ورته وویل ډاکټر صاحب خدای دې در سره ښه وکړي. څو هلته په مړ حساب وم چې ډېر ژوندی وای، ایله 1 میاشت مې په دنیا کې ابدانه وای. ډاکټر صاحب تا خو دومره را سره ښه وکړل لکه له سره چې ژوندی شوی یم.